السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه مشتاق علم یو ځل بیا چرته تحصیل تنګي شیرپاو شاه او د څه دپاره نو تاسو ته وایم چې کوم خلک د پیټرول نه ډېر زیات تنګ راغلي دي او څه ګراني ده نو دغه حوالې سره راغلی ما وسیم الکترونیک ته شیرپاو شاه کې دغه شاپ دی په دې کې د فریجونه پکې وغیره سیګان هر څه شته دی خو دوی پکې یو زبردست افر بل راوړی دی هغه څه شی دی مونږ خبر شولو په دې لار هم تېرېدو ما زه څه کار هم دی او د وسیم الکترونیک سره ملاقات زمونږ وشو نو دوی ډېر ښکلی پیکیج د عوامو دپاره راوړی دی هغه څه شی دی چې کوم سټوډنټان یا کالج ته ځي یا څوک ډیوټۍ والی نو د هغوی ډېر زیات په کار راځي یو سپیشل بایک یې راوستی چې هغه په چارج باندې چلیږي موټر سایکل یې راوستی دی جي موټر سایکل هغې باندې به د هغوی مشرانو سم خبرې اترې کوو چې د دې څه خصوصیات دي او مطلب دا څومره وخت چارج کوي دا چارج کېږي د سره نو دغه ټولې خبرې اترې به په دغه کې کوو خو راځئ ړومبی لږ چکر په دې باندې وو نو بیا به راځو هغوی سره به خبرې اترې وکړو راځئ زموږ سره مزید اوري فری پیکیج یو وسیم بھائی همداسې دی جي نه پکې اواز شته دی نه د پټرولو خرچه نه د موبلینو خرچه نه پکې زنځیر شته دی داسې هېڅ قسمه پکې څه نشته به ډایرکټ په ریچارج باندې به پرې روانې تقریبا څونه پورې خیږي سپیډ دا 60 پورې سپیډ خیږي او 350 کیلو پورې دا وزن برداشت کوي 350 کیلو پورې کسان پکې ناستی شي مطلب سلو کسه پې ایزي کې ناستی شي دې کې ډیکس بریک دی چې کوم په هیوي بایک کې راځي هغه بریک دی پکې په دې کې د سامان لپاره مخې ته پچې هم شته دی دا موږ چې په کوم سیټ ناست یو دې نه لاندې بلې کې بکسره پای کې خپل چارجر سامان ارسکدلی شي او د دې سره سره په دې باندې 150 سولر شیشه هم تړلی کېږي چې بالکل ستا د چارج هغه ټینشن ختم شي یو شان پرې روان اوسه لکه پیسې مېسې لګان نشته دی صرف مزې دي مزې ټولې مزې اوهو ماشاءالله روان دي ښه مزه کوي ماشاءالله 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 چکر خو ډېر غټ خوند وکړو وسیم بھائی را سره و چې کوم وسیم الکترونیکس والا دی نو چکر هم پکې ولګو دا عمرزو شیرپاو دغه روډ باندې چکر ولګو ډېر زبردست چکر او بل دا خبره مې پکې بله مخې ته راله چې شور مور او یا دا کیک وال دا شیزونه پکې نشته بالکل چې اکسلیټر ورکوه بس هائی پاور پاسیو او شور مور به نه سایلنټ به رواني خو د دې چې کوم مشر دی وسیم الکترونیکس د دې ایم ډي صاحب دی سمیع الله جي صاحب نو هغوی سره خبرې اترې کوو د دوی په تعاون سره دا بایکونه چې کوم دي دلته راغلي دي نو دې حوالې سره به دوی سره خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حاجي صاحب ښې شکر تاسو ښه مهرباني خیال دی حاجي صاحب ماشاءالله ښایسته پر دې دلته کې راوړی دی خو دا شیرپاو علاقې ته دی که نه دا د ټولو علاقو دپاره دی جي ډېره د ټولو دپاره دی دا نن سبا پټرول ډېر زیات ګران دي که سټوډنټان سکول کې سړی داخل کړي نو ټیوشن فیس سره چې ترانسپورټ فیس نو بیا د وسه باري دا چې یو ځل والي نو تقریبا کال کې دا ځان خپلی د دې پرایس تقریبا څونه دی د دې خو 1,25,000 روپۍ دي 1,25,000 روپۍ دي او حاجي صاحب دې کې بیټرۍ نه څو لګېدلي یا دا چارج کېږي څونه ټایم کې دغه صحیح دې کې 15 بیټرۍ لګېدلي لاندې دې کې فټ دي او چارج کېږي بھائی لګ راشي دي دې کې تاسو ګورئ د حاجي صاحب وایي چې دې کې 15 بیټرۍ نه فټ شوي دي 15 بیټرۍ نه او دا بکسه د څه دپاره د حاجي صاحب دې کې څه چارجر وغیره کې ښودلي دا کولاو کې کم چې چارج کېږي که نه چارجر په دې کې کېږي بس نو دا کولاو وښلی شو که نه جي بالکل بالکل ها جي او ټیپ پې لګېدلی فی الحال دا ټیپ پې لګېدلی سیل ده صحیح ده دا سیل ده دا کولاو شوی نه ده او سټارټنګ یې د دې ځای نه وي که نه جي سټارټنګ بالکل د دې دا سټارټنګ دی ها ماشاءالله دا سټارټ شو څنګه دغه کې ده بیا دې کې ګیرونه هم د دې بټن نه لګېږي دا تاسو ګورئ دا سټارټنګ دپاره دغه دی او اکسلیټر خو دا هماغه زوړ موټر سایکل ها ها دا و سټارټ دی که نه جي دا سټارټ دی پایه یې صاف کړه ها ماشاءالله پایه ته وګورئ اوهو زبردست لکه ټوډي پکې چغې مو یې او ماشاءالله شور یې بالکل نشته که نه شور بالکل سایلنټ دی کتونکو چې دا تاسو سټارټوئ نو دی خو به یو په شور باندې نه پوهېږئ تاسو به چې ولاړ دی ګوره دا درز د مخه سره روانېږي لږ احتیاط به کوئ حاجي صاحب نور څه خصوصیات دي په دې کې مطلب کم خلک دا هغوی له پکار دي چې راشي دا موټر سایکل یې والي او خپل استعمال کې راولي ډیوټو والا له پکار دي که څوک سرکاري ډیوټي کوي جاب کوي که سړی دکان کوي هغې دپاره پکار دا دي چې دلته پې دا لوکل ګرځېدل څومره کې زړه دې پیشین شي دا چارج نه ختمېږي 80 کیلومیټر مزل کوي په یو چارج او دا څومره کسان وړي لکه یاره په دې موږ څلور ټرای کړي دي 3 په دې او یو په دغه ځای کې 350 کیلوګرام نه زیات وزن وړي 350 لکه مطلب 350 خو زه په خپله یم خو زه خو به یو ځم
نه نو زیات وړي نور هم زیات وړي دا د جوړ زه حسین قادر کار شي مو خپه نه چې زمونږ یو ملګری حسین قادر بھائی زمونږ مشر دی جوړ دی ډبل شاکونه هر څیز ډېر مزیداره خواري پې کړی کیمرامین بھائی لږ راتاو شه دی دا وګورئ جی دا ډبل شاپ دی ماشاءالله ډبل شا قبضر چې ورته وایي که نه جی دا ډبل شا قبضر دی او ښایسته ډیکس والا دی که نه جی وسیم بھائی نور دی کې څه راغی تاسو دی کې دا ډبل شاک ابزر دی دغه ورڅخه خوا کې ډیکس بریک دی چې کوم په هیوي بایک کې راځي د هغې سره سره پلس پوینټ د تاسو ته وایم دا تاسو نه دی دا پکې پیډلې دي دا پیډل موږ لا لګولې نه دي چې کله چارج ختم کړي په پیډل باندې ته ځان بوتلی شي دویم دریم سټپ پکې دا یو دی دې کې تاسو چارجر خپل چشمې څادر یا چې سره ضرورت سامان تاسو سره په هغه ټایم هغه کې تاسو تللی دا لکه چارجر اوس پروت دی دا چارجر دی دا چارجر دی جی عام چارجر دی پرې باندې تاسو دا چارج کولی شئ دا د چارجر دی عام ریپیر کېږي ملاویږي هر قسمه دغه کېږي او د منډې مخ خو نری وچ کلاس چې کوم دی هغه هم په دې کې سملولی شي ځان بالکل نری قسم په دای کې سملولی شي د دغه سره چې کوم دی مشتاق بھائی د دې دغه دی سیف ګارډ دی که خدای مکه اکسیډنټ سره راغی نو دا ښه مضبوط سیف ګارډ یې جوړ کړی دی باقي دی خوا چې کوم ریم تاسو ګورئ نو سپیشل ریم دی شاک ابزر یې پکې که ستاسو ذهن کې راځي لوډر کې دا شاک ابزر لګېدلی بالکل د لوډر شاک ابزر مخې ته پچۍ پکې ده که سبزي مبزي ته راوړې مخې ته پچۍ کې دغه واچوئ نو لایټ ښه پلش لایټ دی پکې د دې سره پرې کې کروز سیسټم دی چې هغه کم په غټو جیپانو کې کروز سیسټم راځي ایکسیلیټر یو پرې ورکړه چې کم روټین کې ته روانې لاس پرېږده موبایل اټینډ کې چې څه کې کوه ستا ایکسیلیټر به برقرار هماغه شانتي کروز سیسټم دا پکې جي بریک دی دا یو شاته بریک دی او دا یو د مخې ته بریک دی فرنٹ او بیک بریک دی جی او دا د شاته بریک دی بالکل جی دا به تاسو ته په دې کې چارج هم ښیي او تاسو ته به ګیرونه هم ښیي دا د چارج سیسټم هم دی او دغه د ګیر سیسټم هم دی خپل لایټینګ پکې دی پرې کې هارن فرنٹ لایټ سایډ اشارې بیا تیز سلو د ماشومانو دپاره چې کوم پکې راځي دغه ټول فنکشن په دې کې شته دی جی اجي صاحب اخره کې به څه پیغام ورکوي ماشاءالله ښکلی افر دی نور څه سوچ شته دی چې یاره دلته کې به څه تاسو نوي راوړئ د شیرپاو علاقې له تحصیل تنګي شمالي اشنغر دپاره څه ښکلي پیکیجونه هم نور څه سوچ کې شته دي زموږ دا سوچ دی د دې دپاره چې موږ سره د واده مکمل سامان میلاویږي په رعایتي ریټ باندې نن سبا مهنګایي دا ډېره زیاته چې موږ سره د فرج واشنګ ماشین اسی ګان پکې هر څیز د واده موږ سره مکمل میلاویږي السلام علیکم السلام علیکم مشتاق علم څنګه د کوم ځای نه راغلی جي زه خو بدرګې نه راغلی یم څه دپاره راغلی جي یاره د موټرسایکل مې صفت اورېدلی یو کلي کې یو کس اخیستی دی نو ما چکر بوم دا به وګورم خو مې خوښ شو انشاءالله چې ویلو ډېر مزېدار خوښ مې شو خوښ خو به دې ځکه چې بچت دی که نه بیګ دی اورې بیا کال بل ته ځکه چې روزانه 500 روپیو زما پټرول خرچه ده که نه نو هغه بچت شي که نه تاسو د کوم ځای نه راغلي او خپل تعارف هم راسره کوئ زما د دلیل نوم دی چې هدیره نه راغلی یم دوی چې کوم افر لګولې نو زه یم چې نن سبا وخت کې د دې نه بهترین څیز بل نشته بچت دی او بل یو هغه یاره هم په سړي کې نه وي چې یاره په موټرسایکل باندې یو سړی ګرځي که نه نو هغه اکسیډنټونه او هغه ون ویلینګ او هغه شي دا نارمل څیز دی بس بچت هم دی او ښه مزیدار یې جوړ کړی دی نو زه د 400 نه دین رالم کوم اپر چې دی لګولې دي کوم کوکانی ماشومان دي هغوی دپاره هم دی سپیشل اپر راوړی دی ولې هغوی خو هم نه خفه کوي که نه د هغوی هم په دې معاشره کې خپل یو حق دی یو کردار دی ورکوډې موټرسایکل چې کوم دي ماشومانو دپاره دا هم راوستي دي دا خو راځوي نه ویلو خو زما ورته ذهن نال دی ماشاءالله دا موټرسایکل دی اجي صاحب لږ راشي که نه اجي صاحب دې باره کې راته ووایي دا څه حساب دی ماشومانو دپاره ډېر زبردست چیز دی دا 40 کیلومتره پورې مزل کوي 25 د دې سپیډ دی ځکه چې زیات وړوله نه وي په کار که نه سایکل دی خو چارجبل دی چارج والا سایکل دی چارج والا دا څونه ټایم مطلب بیټري کوي یاره د دې 6 میاشتې وارنټي ده او 40 کیلومتر په دې یو چارج مزل کوي 40 تقریبا چې 400 نه جانه 40 ده کیمرامین بھائی دا لږ جوخته نه راوالی جي دې کې چې کوم دی دا بکس دا څه حساب دی دا په دې کې هم سامان کې ښودی شي دا کولو شي دلته چارجر وغیره نور سامان په دې کې دننه راځي او دا ایکسیلیټر دی کې هم دی که نه دا ایکسیلیټر دی پکې دلته په دې کې د هغه لایټونو چارج پته لګي دا باخره دا دې کې چابي دا سپیډ میټر دی دا سوټ دی کې لایټ دی مخې ته
دا پیا لګ راواله مخکې کیمرامین به دا پیا دا پیاګانې د ماشاءالله دی جی دی کې ډیکس بریکونه لګېدلي دي شاته هم او مخې ته هم چې کوم په هایوي موټرسایکلو کې راځي دی کې بیا چې کوم شاکبزرې دي د موټرسایکل شاکبزر مطلب دی سایکل خو د موټرسایکل په وزن یې جوړ کړی ښه مضبوط شاکبزرې پکې راکړی دی دا فریم چې کوم جوړ کړی ډېر مضبوط دی او ښه ډیکوریټډ جوړ کړی دی شاته پکې کیریل دی بیا چې کوم د دې ګدۍ ده امپورټډ ګدۍ ده دا په عامو سایکلو کې دا ګدۍ نشته دی او دا چې کوم د ټینکۍ دا ځای دی نو پرې کې دا ټوله بکسره چارجر چشمې د ضرورت ټول سامان پرې کې ایښودلی شي ماشاءالله کتونکو ډېر ښکلی پیکیج وسیم الکترانکس تنګي شیرپا او شاخ ته راوړی دی د دوی کانټیکټ نمبر یې هم په د سکرین باندې چلیږي که څوک اخیستل غواړي خواهشمند حضرات یا زیاتر د چا ماشومان چې کوم دي په سکولونو کې داخل وي او د کور نه سکولونه جدا وي نو تاسو راتللی شئ هغوی دپاره دا سایکل چې کوم دی دا واخلئ حاجي صاحب د دې څه پرایس دی دې سایکل دا خو 55 پرایس دی خو دې وخت کې په سکیم دی 50,000 ماشاءالله لکه دا 5000 ډسکاونټ دی 5000 په ډسکاونټ دی صحیح ده حاجي صاحب او د دې پارټس خو چې هم خراب شي دا ملاوي دی هر شی دا د ګجرانوالي جوړ دی او ګجرانوالي ته موږ په هفته کې یو ځل ځو صحیح ده حاجي صاحب څو کسان وړی شي دا یاره دا خو د یو سټوډنټ لپاره کافي دی دویمه وړي دوم پېځي خو یو کس لپاره دلته پې بیګ وتړي او هغې ته ماشوم کښېني نو بس 400 تانه جانه کافي بچت دی صحیح ده کتونکو تاسو کوشش وکړئ راشئ دا بایکونه دي دا سایکلې دي وسیم الکترانکس دلته به تاسو ته دې ملاویږي به دا یو پیکیج زړه م غوښتل چې د عوامو ته پته ولګي څوک اخیستل غواړي د پټرول نه تنګې مهنګایي ده څه تنخواګانې د خلکو کمزوري که د چا والدین مطلب په جاب باندې دي او ماشومان په سکولونو کې دي نو سکولونو فیسونه ډېر های دي او بیا ورسره دا پټرول چې کوم د 2.5 او 300 روپۍ لیټر پټرول اچي نو دا ناممکنه ده ډېره ګرانه دی وخت کې او د کور خرچې هم شي نو راشئ خپلو ماشومانو له ځان په یو ځل باندې تاواني کوي انشاءالله بیا به ټول عمر خوشحاله او مطلب د خرچونه به خلاص وي همدې سره مال او زما کیمرامین له راکړه اجازت په لیه الله مسپارم ته الله په امان